بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم هیله د لمر وان چینل خوږو درنو لیدونکو هیلهمند یم چې روغ او جوړ به یاستئ. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ د کرونا ویروس د ټولې نړۍ لپاره یو ستر خطر ګرځېدلی ده او ټول په دې اندېښنه او ډار کې دي چې آیا کرونا به زموږ ملک ته راځي او هر سړی د دې ډار او ویره لري چې کرونا مرض مې ونه نیسي تر څو سالمه پاتې شي او د دې په خاطر چې آینده ژوند ولري د کرونا څخه باید څه وکړي او څه ونه کړي. دې ویډیو ته په څلورو پوښتنو کې غواړم چې جواب ورکړم چې اوله دا پوښتنه چې دا کرونا د کومه ځای څخه راغلې ده، څنګه کشف شوې ده، تاریخچه یې څه ده، بل د دې علت څه ده، د دې د خپرېدو یا د دې د شیوع علت څه ده، بل درېیمه پوښتنه د دې علایم څه شی دي، د کرونا ویروس علایم څه شی دي، او څلورمه پوښتنه همدا چې موږ څنګه کولی شو دې څخه ځان وژغورو. نو په دې ویډیو کې راسره پاتې شئ تر څو د دغه پوښتنو ځوابونه ومومئ او ځان د کرونا ویروس څخه په امان وساتئ، هم د روحي لحاظه او هم د جسمي لحاظه. د کرونا ویروس په 1980 میلادي کال کې کشف شو چې دا د هغو ویروسونو کورنۍ ده چې 6 غړي پکې موجود دي او هر غړی یا هر ویروس په مختلفو شکلونو سره انسان بدن ته داخلیږي او هغه د مریضانو سره او بساري مرضونو اخته کوي چې د لومړي ځل لپاره په 2003 میلادي کال کې د چین په ښار کې یوه پیښه ثبت شوې وه چې هغه ته سارس ویروس و چې سارس هم د کرونا ویروسونو د کورنۍ څخه یو ویروس ده او په هغه وخت کې 293 نفر وژلي وو. د دویم ځل لپاره په 2012 میلادي کال کې د عربستان په ښار کې هم دغه د کرونا د کورنۍ یو ویروس خپور شوی و چې هغه د میرس په نوم و او هغې هم د ډېرو انسانانو ژوند واخیست. سارس او میرس د کرونا ویروسونو د کورنۍ غړي دي او دا ویروسونه ټول د حیواناتو څخه انسانانو ته منتقل کیږي چې د سارس ویروس د وحشي پشکې څخه انسان ته منتقل شوی و او د میرس چې په عربستان کې شیوع کړې وله هغه د اوښ څخه شیوع پیدا کړې وله یا خپور شوی و. او اوسنی کوم ویروس چې ده چې د کرونا ویټ 19 په نامه یادیږي یا هم ناول کرونا په نوم یادیږي یا د نوي کرونا په نوم یادیږي، دا ویروس تر ټولو خطرناکترین ویروس نومول شوی ده. دا ویروس د ووخان په ښار کې چې د چین 6 لوی ښار شمیرل کیږي په هغې کې خپور شو چې هغه ښار د 11 میلیونو وګړو د اوسېدلو ځای و. دا ویروس د ژوندۍ موجوداتو د خرڅلاو په بازار کې خپور شو، هملته منځته راغی، په اول ځل یې همغه کارمندان ونیول، بالاخره د ووخان ښار ټول وګړي په دې مبتلا شول، د چین مختلفو ښارونو ته انتقال شو، بالاخره چې اوس په ټوله نړۍ کې د خطر زنګ لري، په 33 مملکتونو کې دا ویروس خپور شوی ده او تر دې دمه یې 2340 نفره وژلي دي او 9000 نفره په دې باندې مبتلا دي. د دې ویروس علتونه هم د اسلام علماو بیان کړي هم ساینسدانانو بیان کړي دي. د اسلام علما وایي چې د دې اصلي علت د حرامو غوښو خوړل دي. هغه د هغه حیواناتو غوښه چې په اسلام کې حرامه ګڼل شوې ده د هغې خوراک د دې باعث شوی ده چې دا ویروس منځته راوړي او رښتیا هم ده ځکه شاوپرک د ډېر امکان لري چې دغه مرض د کرونا ویروس د شاوپرک څخه منځته راغلی ده چې شاوپرک خوړل حرام دي. د اسلام علماو بله خبره دا کړې چې دا یو الهي غضب ده. هر کله چې الله تعالی وغواړي یو څوک سرکوبه کړي یو چا باندې عذاب نازل کړي هغه د هغې لار نازلوي چې هغوی هېڅ فکر نه کوي چې دا د چا له طرفه ده. نو الله تعالی غوښتل تر څو په دوی باندې داسې یو عذاب نازل کړي، نو دا د الله تعالی یو غضب ده. دریم د اسلام علما دا وایي چې په مسلمانانو باندې ډېر ظلم د چین خلکو لخوا شوی ده د کفري مملکتونو څخه. د دې نښانې څه شی دي؟ هر کله چې یو انسان په شدید زکام، ستوني درد، تبه، نفس‌تنګۍ باندې اخته وي او دغه مدت یې د 14 ورځو څخه ډېر شي هغه ته موږ د کرونا مریض یا اخته کس ویلی شو. د مخنوي لپاره باید کوم تدابیر ونیسئ؟ یوې خبرې ته ډېر پام ولرئ. دا باید ومنو چې دا ویروس، دا مرض او دا وبا د هغه خالق تعالی د طرفه په دې انسانانو او مسلمانانو باندې نازل شوې ده. هر څوک چې نیول کیږي دا د هغه الله تعالی د امر څخه پرته کار نه ده. هر که د یو انسان بل انسان ته انتقالیږي دا د همغه خالق کار ده. لکه څرنګه چې په یو حدیث شریف کې راځي
چې یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویل چې زما اوښ مرض نیولی ده، آیا زه هغه ووژنم تر څو هغه وایروس له منځه لاړ شي او نورو اوښانو ته دا خپور نه شي، انتقال نه شي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایه ته پوهېږې چې دغه وایروس به د دې اوښ څخه هغې ته انتقال شي؟ هغه ورته ویلې نه. نو چې نه پوهېږې هغه د مغ خالق کار ده چې کوم دغه وایروس چا ته انتقال کړي او څوک پرې په دې غضب او په دې وایروس او په دې مرض اخته کړي. نو هر څه د الله تعالی د جانب څخه دي. سمه ده، موږ باید په تقدیر باندې ایمان ولرو، په تقدیر باندې مو ایمان ولرئ، په خالق باندې مو ایمان ولرئ. که چېرته تاسو مسلمانان یاستئ، حرامې غوښې هم نه وي خوړلي او په تقدیر ایمان ولرئ، نو د دې وایرس څخه هېڅ ویره مه کوئ. دا وایروس که چېرته تاسو پرې خدای نخواسته مبتلا کېږئ هم د هغه رب څخه دا امر شوی ده او هغه رب دا غوښتې تر څو تاسو په دې مرض اخته شئ. خدای نکرده تاسو د دې مرض څخه لرې او مستغنا یاستئ، خو بیا هم تدابیر باید ولرئ، ځان مو تقویه کړئ، کوشش وکړئ ویټامین سی مو پوره کړئ او د ماسکونو څخه استفاده وکوئ. په بازار کې 95 په نوم ماسکونه دي، هغې څخه استفاده وکړئ. که هغه هم پیدا نه کړه، په عامو دواخانو کې عادي ماسکونه خرڅېږي، هغه واخلئ، ماسکونه واچوئ. لاسونه مو د ورځې حتما 2-3 ځله په صابون، ډیټول یا هم په الکول سره ومینځئ تر څو که چېرته دا میکروب تاسو ته راغلی اوسي له منځه لاړ شي. دا میکروب د څو لارو څخه انسان ته انتقالېږي، د هوا له لارې انتقالېږي، د حیواناتو سره د لمس له لارې انتقالېږي او د غوښو د خوړلو څخه انتقالېږي. کوشش وکړئ تر څو غوښې چې کومې بازار کې کومې غوښې خرڅېږي هغه ښې پخې کړئ بیا یې وخورئ او کوشش کوئ تر څو چې دا ویروس شیو ختمېږي له غوښو خوړلو څخه ډډه وکوئ. په بازار کې د ګڼه ګوڼو څخه ډېره ډډه وکوئ، ځکه کیدای شي کوم مبتلا شخص هلته اوسي تاسو هم دا ویروس انتقال شي. نو کوشش وکړئ د غذا څخه هم ځانونه وساتئ، ګڼې ګوڼې څخه، د ډېر نږدې تماس څخه. کله پوهېږئ چې کوم نفر زکام ده د هغه څخه د 1 مترۍ فاصلې نه ډېر مه نږدې کېږئ. نو اصلي علتونه یې همدغه دي چې هلته هغوی ایجاب منې کړی، ظلم ستم مسلمانانو کاوه، حرامې غوښې یې خوړلې. دا د دې باعث شو تر څو الله تعالی په دوی باندې غضب نازل کړي او دغه وایروس په چین کې پیدا شي، خپور شي. نور اړخونه هم لري. ځینې کسان وایي چې دا یو سیاسي او بیولوژیکي جنګ دی چې ښایي نور مملکتونه په چین کې دغه وایروس خپور کړی تر څو هغوی د اقتصادي رکود سره مخ کړي او د انسانانو وژنه په یو سیستماتیک ډول سره سرته ورسوي. دا هم کیدای شي چې په دې برخه کې رښتینی اوسي. نو الله تعالی د دغه ویروس او وبا څخه موږ په امان وساتي، په دې هیله چې روغ، صحتمند او خوشحاله ژوند ولرئ. ژوندی د بیا افغانستان. الله مو مل شه. ښې چارې.